افغانستان کې د شته پوځي تجهیزاتو په هکله د انوارالحق کاکړ ګواښ. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو پوځي تجهیزاتو له امله ترهګرې ډلې پیاوړې شوي دي. انوارالحق کاکړ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وړتیاو لوړېدل به د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته زیان رامنځته کوونکي وي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لومړي وزیر خبریالانو ته ویلي دغې په بیړه وطنې نه یوازې پر پاکستان بلکې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو ایران، چین او ټولې سیمې اغیز کړی دی. دغو پرېښودل شویو تجهیزاتو د ترهګر ډلو وړتیا تر یوه بریده زیاته کړې. هغوی تر دې وړاندې زموږ پر سرتیرو د برید کمه وړتیا لرله، خو د دغو تجهیزاتو له امله ان که وغواړي یوه ګوته هم په نښه کولی شي. بلخوا د اسلامي امارت ویان مرستیال د پاکستان د لومړي وزیر د خبرو پر ردولو سره وایي چې ټول پاتې پوځي تجهیزات د اسلامي امارت په وصلتونونو کې ساتل کیږي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي دا ډول ادعاګان یو اندېښنې بې ځایه دي. په افغانستان کې سوله، ټیکاو او امنیت دی او نظامي تجهیزات ټول د بیت المال په ډیپوګانو او زیرمتونونو کې ساتل کیږي او خوندي دي. تر دې ملګرو ملتونو او د سیمې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې او د پاکستان د طالبانو د تحریک په ګډون د ترهګرو ډلو د نفوذ په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده، خو اسلامي امارت تل په هیواد کې د دغو ډلو حضور رد کړی دی.